دا بل ورځ چې کومه ګلۍ وشوله په اسلام آباد کې په کوم شکل وشوله دا انټرویو نه راځه او دا تبصرې راځي په ژوند کې موږ داسې ګلۍ نه ولیدلې په ژوند کې موږ نه ولیدلې دا د الله عذاب وکړه الله عذاب نور څنګه وي د رب العالمین عذاب نور څنګه وي دا چې اوس لګیا دی دا لږ وخت کېږي دا زلزلې په تیزۍ راځي لګیا دی زر زر راځي او دا ځمکه څوک خوځوي چا پیدا کړی هغه رب کو ته حکم وکړي چې بس همداسې خوځېږه او نور یې هم راباندې راتېزه کړي چېرته به لاړ شو چېرته به وتښتو نو چې په هغه ورځ باندې بیا موږ توبې وباسو چغې وهو او ژړاګانې کوو رب العالمین ته مخکې نه توبه انسان وکړي نو الله پې بیا عذاب نه راولي دا قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې چې کوم قوم چې استغفار کوي توبې وباسي الله وایي زه پې عذاب نه راولم ګناه دې وشي توبه الله ته وباسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده کثرت الزلازل زلزلې به ډېرې شي یعنې مخکې به که دا زلزله ډېر وخت پس راتله بیا به په آخري زمانه کې زر زر دا زلزلې راځي زر زر به راځي بیا به د قیامت ته بالکل قریب چې د انسانانو نافرمانۍ نه اخري حد ته رسېږي بیا به په ټوله دنیا کې 3 غټې زلزلې راځي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب یو غټه زلزله به مشرق طرف ته راځي او مشرق طرف ته ګوره موږ پراته یو دا مشرقي ملکونه دي نبی علیه السلام دا موږ مونځ اوس چېرته کوو اوس چې موږ ودرېږو مونځ چېرته کوو دې طرف ته مخ کوو کعبه دې خوا ده که نه چې دې خوا مخ کړو نو دا مغرب دی که کوم طرف دی مغرب دی نور دې خوا پرې وځي ماښام که نو چې دا هغه مغرب شو نو دا زموږ طرف څه شو مشرق د الله نبي دا طرف یاد کړی وره دا ډېر د یارې حدیث دی ما او تا دپاره خاص کړ دی علاقو باندې او په دې ملکونو به یو زلزله راځي د الله نبي فرمایي قیامت نه مخکې او ډېر خلک به په ځمکه ننوځي والعیاذ بالله الله دې دې عذاب نه موږ وساتي الله دې زموږ په ژوند کې دا نه راولي الله دې موږ له توبو توفیق راکړي یو خسف به دلته کي خسف معنه داسې زلزله چې ځمکې به شلۍ او آبادیانې به دننه ننوځي الله اکبر انسانان به خښېږي خسف خښېدو ته وایي وخسف بالمغرب بل په مغرب کې کېږي مغرب نه مراد آخري مغرب حصه ده آخري مغرب کم دی مغربي ملکونه چې دا ټوله دنیا د شیطانت او د ظلم نه ډکه کړې دا چې اسرائیل په ملا ټپی چې تکړه شه مسلمانان وژنه هم در سره ولاړي دا امریکا او دا ټول مغربي ملکونه چې دا ټوله دنیا کې شیطانت او فساد دوی خور کړی دی ظلم او بربریت نه دا دنیا ډکه کړې ده په دوی به یو عذاب راځي او ځمکې به خښېږي او بل وخسف بجزیرة العرب جزیرة العرب کې به نافرمانۍ نه ډېرې شي پاکه ځمکه اول ته به د الله نافرمانۍ نه ډېرې شي په جزیرة العرب کې هلته به الله رب العالمین داسې زلزلې راولي چې دا خلک به په ځمکه خښ شي الله اکبر دا به قیامت ته نږدې کېږي دا 3 خطرناکې زلزلې به راځي څنګه چې زموږ نبي ویلي دي همدقسې به کېږي ځکه چې څومره علامات نبي علیه السلام ذکر کړي په حدیثو کې تاسو ګورئ نن ټول مخې ته راغله صرف هغه لس غټ علامات چې بالکل قریب قیامت ته کوم راواقع کېږي پاتې دي بس زما محترم ورونو مخکې له دې نه چې الله مکه داسې حالت راشي موږ له توبه کول پکار نو ما درته یو مثال ذکر کړو د فرعون چې فرعون په کوم ټایم کې توبه وکړه چې کوم ټایم کې اوبو راګیر کړلو نو دوی ویلې چې آمنتو ما ایمان راوړی په هغه الله چې بني اسرائیلو په ایمان راوړی موسی علیه السلام او انا من المسلمین او زه اوس د مسلمانانو نه یم نو الله ورته ویل الآن خو اوس ایمان راوړی اوس خو ټایم نه دی اوس ټایم ختم شو چانس ختم شو رب العالمین هم دا قانون دی د توبې دپاره یو ټایم مقرر کړی دی دې ټایم کې توبه وباسه ګوره که د دې نه ټایم واوړېده بیا توبه نشته او سم ډېر ټایم یې راکړی الحمدلله موږ د رب العالمین مخې ته هېڅ بانه نشو کولی چې یا الله توبه مې ایستله خو هېڅ ټایم دې رانه کړو خو علم ګناه وکړه او تا د مرۍ نه راونیولو نه الله دا نه کوي انسان چې کله ګناه کوي الله ډیل ورکوي حتی چې اخره کې راونیسي